دا نننی بیان چې کوم دی موږ چې په کوم باندې ریاکشن کوو ډیر ضروري او ډیر لازمي دی. کوم چا چې هم ودونه کړي د هغوی بچي وي نو د هغوی به د خپل اولاد تربیت څنګه کوي. دا ډیر قیمتي او ناشنا بیان دی. د خپل اولاد تربیت به څنګه کوئ راځئ چې ووینو. یو اهمه خبره یاده کړئ ټول یو شان نه دي. ګورئ یو سړی دی زما په مجلس کې کینی او دروغ وایي د دې دروغو د لاسه د ده سره محبت زموږ کم دی په نسبت د هغه چا چې هغه کې دا صفت نشته د هغه سره محبت ډېر دی. څومره یو سړي کې دینداري ډېره ده دومره ورسره محبت دی. څومره یو سړي کې ګناهونه دي دومره د هغه سره زموږ نه لګي. که دا زموږ ورور دی که دا زوی دی که دا تره دی که دا ماما دی که کاکا دی کائنا من کان هر څوک چې دی چې څومره د الله نافرمانه دی دومره ورسره زموږ نه لګي. دا ایمان دی ښه او که دا د پکې نه وي نو بیا د خپل ایمان مراجعه به لږه وکړي. که دا صفت ته پکې نه و نو بیا به لږ کښېني د خپل ایمان مراجعه به وکړي تازه به یې کړي. ځکه چې ته د تره سره مینه کوې په دې چې تره دی د زوی سره مینه کوې ځکه چې تا نه پیدا دی زوی دی ورور سره مینه کوې ځکه چې د یو مور پلار نه پیدا دی نو د الله دپاره دا محبت کم ځای کې دی. کم رب چې ته پیدا کړی دا رور چې ستا دی دا هم د هغه رب د لاسه دی. دا زوی چې دی دا هم هغه رب در کړی دا هر څه هغه در کړي نو د هغه دپاره نه غیرت نه محبت نه دشمني. زموږ خو ټوله معامله د الله دپاره ده. والله چې زوی مې که نه رانه پیدا وي او د الله سره یې نه لګي که ذره برابر مو ورسره لګي ذره برابر د کور نه هم شړو د علاقې نه یې دله هم شړو د هر ځای نه یې دله وباسو چې د الله سره نه لګي څه کوي چې کور کې ما سره پروت دی. دا یو فایده د ذکر کوم نن سبا ایماني غیرت ډېر کم شوی دی. یو زوی به لګي د پلار په مخ کې به بلیډ داسې راکاږي داسې او دی ورته ګوري او په ده کې دومره غیرت نه وي چې دې زوی ته وایي چې زویه ته د زما په مخ کې د الله سره دشمني کوې. یو زوی به لګي د پلار په مخ کې به سندرې اوري یو زوی به لګي د پلار په مخ کې به ګناه کوي او دی به ورته څه نشي ویلی بس څه وکړو به الله دې پوه کړي. او چې کوم ورځ سکول ته نه ځي بیا ولې نه وایي چې الله دې پوه کړي. کاروبار له چې نه ځي مزدوري چې نه کوي بیا ولې د کور نه شړې. دلیل دی چې دنیا زوروره ده په دین باندې د دې سړي په زړه کې. دا زوی چې کار ونه کړي والله که یو هفتې دلم په کور کې وساتي ساتي کور کې شړي. او دقه زوی چې الله سره دشمني کوي قسمه قسم بېدیني په ده کې ده هېڅوک ورته څه نه وایي. ها الا من رحمه ربي چې الله پرې رحم کړی داسې داسې غیرتیان شته چې د اول نه یې کښېني پوه کړي چې کله بالغ شي زویه واوره که د الله سره دې لګېده زما در سره لګي چې دې نه لګېده که نه نه دې پېژنم او نه به ما پېژنې. خبره ختمه. هغه وایي نه زه مالدار یم بابا وایي زه مالدار یم که مالدار یې او که هر څه دا مال هم ځان سره واله او د هر څه دې واله زموږ دپاره خو مالداري دا دی چې یو سړی دیندار وي. دا غیرت په زړونو کې را پیدا کوي. د الله دپاره غیرت را پیدا کوي. الله بیا غیرتي ذات دی تاسو هم بیا نه ضایع کوي. او یېرېږه مه په دې چې زه به د بچي سره جنګ وکړم یو رزق به د کوم ځای نه راځي. رزق دا بچي چې دی نه و چا ته د رزق درکوو او ته چې د مور په خېټه کې 9 میاشتې پروت وي تا کوم ځای کې مزدوري کوله چا ساتلي د مور په خېټه کې ته 9 میاشتې بیا چې راووتې یو وړوکی وي چا ساتلي چا را لوی کړي چا دا طاقت درکو. اوس ته بچو ته کېناستې چې بچي زه یې نشم خفه کولی ځکه چې بیا به راله ډوډۍ نه راکوي. ته د الله دپاره غیرت وکړه او د دې شي نه به د الله رزق درکړي چې ته به ورته حیران شي. خو لږ خو غیرت د الله دپاره وکړه که نه. د عقیدې هم کمزوري شوي دي ایمانونه کمزوري شوي دي غیرت کمزوری شوی دی. اوس یو ستا په کور کې یو سړی د الله سره دشمني کوي غیرت په زړه کې نشي چې ده سره دشمني وکړي. الټه په دا یېرېږه چې دې که زما نه خفه شو رزق به راباندې بند شي. دا بله مسله. تیاره په تیارو باندې له پاسه ظلمات بعضها فوق بعض. لکه رزق خو الله درکوي دې ته وګوره او رزق ته وګوره دی به څه رزق درکوي. خو ته د الله دپاره غیرت وکړه. د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما واقعه ما تاسو ته بیان کړې وه که د هغې یو زوی و بلال ډېر دینداره سړی و ډېر دینداره و دا بلال. عبدالله بن عمر یو پیر دا ووایي ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې زنانه د جوماتونو نه مه منع کوئ
ازوی وي چې پلاره هغه ستاسو زمانه جدا و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه و فتنې نه وي زموږ په زمانه کې فتنې دي لنمنعهن من خو به منع کوو ګورو دې کې د مطلب دا نه چې د حدیث مخالفت کوي څه وي د زمانه د څه ده د فتنو ده خبر اگر که داسې نه وه په کار راغله خو په غلط نیت یې نه ده کړې بلکې ښکلی نیت یې و نیت خو یې ښکلی و که راوي وایي ګوره بلال ګوره ګیره نه ده خریلې ګیره خریلې ده که سګرټ یې څښلي دي که سندرې یې اورېدلي هېڅ یې نه دي کړي ډېر دینداره سړی دی خو صرف یې دا خبره وکړه راوي وایي داسې بدې ردې ورته عبدالله بن عمر وایي چې ما په ژوند کې د هغه د خولې نه دا بدې ردې نه دي اورېدلي او بیا دا وه عجیبه او وی د عبدالله بن عمر جنازه اوچته شوه خو د بلال سره یې خبرې ونه کړې وی زه د پیغمبر حدیث ویم او دی وایي چې موږ به منع کوو جنازه اوچته شوه خو د زوی سره یې خبرې ونه کړې دې ته وایي غیرت د الله دپاره دې ته وایي غیرت د پیغمبر دپاره صرف په یوه خبره باندې د مرګه پورې ورسره خبرې ونه کړې زه درته د پیغمبر حدیث ویم او ته ماته وایې چې نه موږ به منع کوو او زمونږ هغه شپه ورځ زمونږ په مخ کې لګي ګناهونه کوي دا غیرت خو پرېږده چې ته ورسره خبرې بندې کړې نصیحت خو ورته کم سے کم وکړه که نه ورته خو ووایه دومره یو سړی د ښځې نه مجبوره شي دومره د بچو نه ښځه لګي د ده په مخ کې قسمه قسم ګناهونه کوي په ده کې د ایمان غیرت چې ختم شوی دی په ده کې دومره غیرت نه چې ښځې ته ووایي چې ته ولې دا ګناهونه کوې ته ولې زما د الله سره دښمني کوې ته ولې زما د دین سپک ښکاري د دیني غیرت په ځان کې را پیدا کړي دغه الله دا موږ له چې دومره سره کړي دي او دومره احسانات دي زموږ رب دی ابتدا زموږ هم هغه پیدا کړي وو انتها زموږ دا ده همدغه رب ته به واپس کیږو نو کوم رب چې پیدا کړی او هغه ته به واپس کیږي د هغه رب دپاره غیرت کوه او د هر څه د هغه په لاس کې دي د هر څه د هغه په لاس کې دي هر څه بدله درکړي عزت بدله هم درکړي مال بدله هم درکړي او د خوشحالو ژوند بدله هم درکړي نو الله دې په موږ کې د ایماني غیرت پیدا کړي ډېر موږ داسې لیدلي دا اوس عجیبه ده یو سړی دی زوی رفع الیدین کوي یو سړی دی زوی سجدې کو په منځ کې رفع الیدین کوي منع کوي که نه منع کوي منع کوي څه د وابیانو پېښې دي شروع کړي دي هلکه ده چې د اوسه پورې دا ګیره خریل او دا مخې سوټۍ بوټۍ او تا ورته ولې څه نه وي ده چې د اوسه پورې دا پنسې په ځان پسې راښکولي تا ورته ولې څه نه وي دی چې درګاه او دربار لتو تا ورته ولې څه نه وي ده چې تعویز په غاړه کې پروت و تا ورته ولې څه نه وي ده چې زیناګانې کولې تا ورته ولې څه نه وي ده چې فحش فلمونه کتو تا ورته ولې څه نه وي خو نن چې د پیغمبر په سنتو عمل شروع کړو بېغیرتوب دې حد ته رسېدلی دی ګوره چې د پیغمبر د طریقې نه منع کوي زوی توبه وویسته ګیره یې پرېښوده او الله ورته هدایت وکړو نو بیا هغه دې پلار ته نصیحت وکړو چې پلاره ته هم ګیره پرېږده زه دا کس پېژنم په خپله نو هغه ورسره دا شرط کېښه وایي زه به پرېږدم خو که ته یې خرې مړه وایي ځوان سړی ګیره لر که ته دا ګیره لر که زه به یې پرېږدم خو داسې هم نشي کېدی چې پلار او زوی دواړو ګیرې پرېښودي داسې حال نه دی الله موږ ساتي خبره مې دې پورې راواخېسته چې د الله دپاره غیرت کوئ د الله دپاره محبت کوئ د الله دپاره دوستي کوئ او د الله دپاره دشمني کوئ اوثق عور الایمان حدیث کې راځي د ایمان مضبوطه کړۍ ده د الله دپاره دوستي او د الله دپاره دشمني دې سره د ایمان پته لګي چې څومره اوبو کې دی ما خبره دې پورې راواغسته ټوله چې د الله عدل ته وګوره چې دیندار او بېدینه نه یو شان کوي دیندار او بېدینه نه یو شان کوي ښه دا بیان تاسو واورېدو دغه شان د نوي بیاناتو لپاره زموږ سره اوسئ السلام علیکم ورحمة الله